د شعر او شاعرۍ په اوله کې به بسم الله لیکلی کېږي او که نه عامې خبرې دي لکه یو عالم کتاب ولیکو عامې خبرې شعر و شاعري نه هغه صحیح د بسم الله پکې لیکي حمد او ثنا پکې وایي اختلاف په دې کې دی چې کله شعر و شاعري لیکي نو د دې نه مخکې به بسم الله وی او که نه نو یو قول دا دی چې نه به وی نه دی جایز چې د شعر و شاعرۍ افتتاح په بسم الله سره وشي یو قول دا دی او دا قول منسوب کېږي شعبي رحمه الله ته او صحیح خبره دا ده چې د هغه نه نه دي ثابت ځکه چې د شعبي رحمه الله نه کوم راوي چې دا روایت راوړی دی د هغه نوم دی مجالد ابن سعید او هغه کمزوری راوي دی د مجالد ابن سعید دا کمزوری دی لکه څنګه چې امام بخاري ذکر کړی دی او امام زهري رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده وی مضت السنه الا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم وی دا د علماو طریقه دي سره روانه ده چې د شعر او شاعرۍ په اوله کې بسم الله نه لیکي نو یو قول دا شو اوس پته نشي چې دوی سره څه دلیل دی الله اعلم خو زم چې دغه یو علت و بیانې نه چې بسم الله د قرآن آیت دی او نه د پکار چې د قرآن آیت دی د شعر سره ګډوډ شي کېدای شي دا علت و بیانې چې د قرآن وساتلی شي د شعر و شاعرۍ نه دا وجه وي ما ته خو دغه وجه ښکاري والله اعلم دویم قول دا دی چې دا مشهور دی د سعید بن جبیر رحمه الله نه نقل دی چې دا جایز دی او صحیح خبر دا دی چې دا غنم دا قول په صحیح سند نه دی نقل ځکه چې کوم راوي پکې راځي احمد بن محمد بن عمران هغه کمزوری دی خو بیا هم د جمهور العلماء څه معنی ده اکثر علماء دا اکثر علماء دا قول دی چې جایز دی ذکر خطیب رحمه الله وی والذي نختاره ونستحبه کما خبره چې موږ غوره کوو او مستحبی ګڼو هغه دا چې بسم الله د نظم په اوله کې ذکر کول جایز دی که موږ دې مسلې ته سوچ وکړو کوم علما چې منع کول کوي د غسل صریح دلیل نشته کوم علما چې د جواز فتوا ورکوي نو د هغوی خبره لا بیا مضبوطه ده ځکه چې هغوی په اصل باندې پاتې دي فتبقى المسألة على الأصل مسألة پاتې شوه په څه باندې په اصل باندې او اصل څه دی الجواز امام شاطبی رحمه الله معروف امام دی او په قرات السبع کې دغه مشهوره قصیده ده منظومه ده حرز الامانی دغه حرز الامانی په ابتدا کې هغه امام شاطبی بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا نقول ده نظم شروع ده سنة كده بسم الله أنا بدأت ببسم الله ها حمد وسلام بيوزي كده لك مخكوي وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا اولی بسم الله ویلی دا حمد و سلام یو ذکر پیغمبر باندې درودون ویلی نو د علماء ردی سم نقل دی چې نظم په اوله کې څه ویلی بسم الله ویلی ها بعضو بسم الله نه دی ویلی د الله د حمد نه شروع کړی
لکه سفارینی رحمه الله مشهور منظومه ده عقیده په باب کې چې نوم یې دی الدرة المضیه. نو د هغې په اوله کې هغه وایي ابتدایي داسې کړې ده الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. نقول بسم الله نه دی ویلي د څه نه شروع کړې ده د حمد نه. عراقي رحمه الله د هغه چې کوم الفیه ده مشهوره ده طالبانو ته معلومه ده علماو ته په مصطلح الحديث کې نو څه وایي هغه يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري ځان ذکر کړی دی چې زه دا وایم من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائه. نو دم شروع د څه نه وکړه د حمد نه وکړه. الفیة ابن مالک په نحو کې په اوله کې هغه څه وایي قال محمد هو ابن مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك. نو دم شروع د څه نه کړې ده د حمد نه کړې ده. دغه شان مشهور فقيه العمريطي رحمه الله د هغې یو نظم دی په اصول الفقه کې د عمريطي رحمه الله یو نظم دی په اصول الفقه کې او نوم دی الورقات. نو د هغې په اوله کې هغه وایي قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهرا. نو شروع د څه نه کړې د حمد نه کړې. دغه شان مت مشهوره منظومه د الرحبیه په علم الفرائض کې چې اکثر د علماو طالبانو ته زباني یاده ده. هغې کې هغه وایي اول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. نو دم شروع د څه نه کړې ده د حمد نه کړې ده. الغرض مسله څه ده اختلافي ده او ما دا وایي چې کوم علما قول د منع کړی دی نو هغوی سره مضبوط دلیل نشته او کوم چې قول د جواز کړی دی هغه بیا په اصل باندې پاتې دي. او یو څو مثالونه ما تاسو ته بیان کړي چې علماو داسې هم کړي دي او داسې هم کړي دي. بعضو خپل نظم شروع کړی د څه نه د بسم الله نه بعضو شروع کړی د حمد نه او چا دواړه جمع کړي دي بسم الله م ویلې ده او حمد م ویلې نو هېڅ خبره نه ده. یو سړی د شعر په اوله کې بسم الله وایي د استعانت دپاره او د برکت دپاره نو په دې کې به څه حرج نه وي انشاءالله.